अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु गोरे अबासिन खबर ज़ैम शाहिद जान से द खबर सर्टे के द ट्रम्प दौर के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात नवे बाब कुलावशी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी द मोरतानिया के इश्तई हादसा इंसानी स्मगलर ज़ुल्म और तावान अखिस्तु किसा रखकारा शुआ द खबर तफसील द ट्रम्प दौर के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात नवे बाब कुलावशी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी थी सदर डोनाल्ड ट्रम्प दौर के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात په یو نوې پړاو ته داخله شي. محسن نقوي د خپل امریکې د سفر پر مهال په واشنگټن کې د خصوصي مېلمستیا په برخه اخیستې وه چیرته چې د امریکې سیناټرانو د کانګرس غاړو نور اهم شخصیتونو سره لیدنې وکړې. په دې ملاقاتو کې سینټر ټومي ټیوبرل د کانګرس غاړې کین کلوډ د برطانیې پخواني وزیر اعظم لیز ټرس او د میسیپي ګورنر فیل برنټ هم شامل وو. وزیر داخله د ډونالډ ټرمپ د امریکې د 40 صدر په توګه د لف اخیستلو مبارکي ورکړه. د امریکې ولس لپاره یې نیکو خواهشاتو اظهار وکړ. هغه ویل د ټرمپ په مشرۍ کې به پاک امریکا تعلقاتو کې مثبت پیشرفت وشي. د دواړو ملکونو ترمنځ به نږدې همکاري شروع شي. یاد دې وي چې د ډونالډ ټرمپ 13 ورځ د امریکې د 40 صدر په توګه حلف اخیستو. اوس عالمي ټولنې خپل سترګې د هغه راتلونکي اقداماتو ته اړولې دي. د مورتانیا کشتۍ حادثه د انساني سمګلرو ظلم تاوان اخیستو کیسه راښکاره شوه. په مورتانیا کې د کشتۍ د واقعې کې ژوندي پاتې شوي پاکستانیانو انکشاف کړی چې انساني سمګلرو تاوان ترلاسه کول نه وروسته هغوی ژوندي پرېښوستل. په تحقیقاتو کې ژوندي پاتې کسانو ویل چې د سینیګال، مورتانیا او مراکش انساني سمګلرو د کشتۍ سورلو باندې وحشیانه تشدد وکړ. د لوږې او تندې نه ښکار شوي کسانو کې 4 کسان د سر او مخ باندې سټکو په ګزارونو باندې ووژل شول او مړي سمندر ته وغورځول. د تحقیقاتي کمیټې ته معلومه شوه چې انساني سمګلر کشتۍ د سمندر په منځ کې ودروله او تاوان یې وغوښتو. د تاوان ترلاسه کول نه وروسته 21 پاکستانیان ژوندي پرېښودل، خو نور کسان دې لوږې، تندې، یخنۍ او تشدد د وجه مړه شول. دا کشتۍ د یو بین الاقوامي انساني سمګلر نیټورک تر نظر لاندې وه چې په دې کې سینیګال، مورتانیا، مراکش سمګلران ملوث وو. په کشتۍ کې د خوراکو او څښلو شدید کمبود هم موجوده وو. د دسمبر په 14 د مورتانیا نه غیر قانوني طور سپین ته روانه شوې کشتۍ د حادثاتي شکار شوه چې په نتیجه کې 40 پاکستانیان او 50 نور کسان مړه شول. وزیر اعظم شهباز شریف دې واقعې تحقیقاتو لپاره یو خصوصي ډله مراکش ته ولېږله چې په دې کې FIA اډیشنل ډایرکټر جنرال، د داخله چارو اډیشنل سیکرټري او د بهرني چارو وزارت او انټیلیجنس ادارو نمایندګان هم شامل وو. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.